وګرانا ته د سوات نه دروغ وایې ګرانا نه دې رنګ سپین دی نه دې سترګې غټې دي نه وګرانا د زړګي سره ناچاري ده اوهو مین پتا یم ناز د نورو خلکو السلام علیکم څنګه چل یار خیر دی یار تاسو ښه وئ مازدیګر څنګه دی یاره بس خیر دی لکه اډو پته دې نه لګي نه د نمبر میلاویږي نو چکر له راوځي د خدای بنده څونه ښایسته سیندرې دي څونه ښکلاګانې دي چکر له راوځه که بس چکر له راوځي کله هم سور په کلي کې خراب شو بیا را شو لو لور خو نه کې نه نه بس هېڅ نور څه مصروفیات خو دې هېڅ نشته نشته. بیا چکر له راوځه که نه یار چکر له راوځم هسې وایم بېروزګار یم او تعلیم مې پرېښی که نه زه یم دلته په دې ډیم کې څه کاروبار شروع کړم څه خو دې په ذهن کې شته نه یاره ولې مې نشته یاره ښه خبره ده چې کاروبار شروع کړي ورورولۍ مشوره له درکوم راکړه که نه یار چې دلته یوه کښتۍ راوله د 50 روپو پیټرول نه سوځي 800 روپۍ چالان جوړوي نو ښه به درنۍ نه مړه یاره څه ویم نو دا زه نشم ویلی یار نو ولې یار ته یې ووایه چې راوله هسې نه د دې کاروبار نامچار جوړ نه شي هغه د رکشو ټوکه پې ونیسي بس هر سړی کښتۍ راولي او کښتۍ راولي هسې دا تاوان را باندې نه مړه الله به خیر کړي هر سړي له ځان نه ځان الله رزق ورکوي نو ته څه وایې چې دا کښتۍ راولم دا کښتۍ ښه برابر بس هم اوس پسې ځم اوس یې د نوښار نه راولم وګرانا د زړګي سره ناچاري ده اوهو مین پتا یم ناز د نورو خلکو وړمه مړی مزدوري د الله به په یو طریقه راکړي په کروڑاو خلکو له الله پاک رزق ورکوي انشاءالله زمونږ ښه ښکلی رزق لګي او نورو کښتو والا هم نشته دی نن خو چانس دی چانس وګرانا ته د سوات نه دروغ وایې ګرانا نه دې رنګ سپین دی نه دې سترګې غټې دي نه هلکه نن خو ماته هم چانس دی زما دا یوه کښتۍ ولاړه دی دا به هم داسې اخوا دېخوا کړو مړه چې سورلۍ رالې د هوا په چپو به یې دلته راولي هوا مړه هله یار هغه سورلۍ را روانه ده انشاءالله چې اوس په چال ولګي ښه او ډېر زبردست سړی را روان دی پیسو والا سړی را روان دی پیسو والا چې دا یار څنګه ګوري یار چېرته غوړ سړی را روان دی او که نه یار دا خو خان را روان دی خان هلکه چکر له به ځي او چکر به لګو یاره مونږ خو به دغه 500 روپۍ لونو راځه مړه زه په 400 روپۍ باندې وړم راځه په 300 روپۍ دې وړم په 200 روپۍ دې وړم په 100 دې وړم راځه خېجم په 100 دې وړم راځه په 100 راځه وروره راځه دلته وخېږه راځه سړیه راځه خپله خبره خپل منځ کې جوړه کړئ نو زه په منځ دوه کېدی نه شم راځه زمانه مړه بس پرېږده ځاړو نو د سار نه یو سپېشل ولګېدو کوتکه زه سار راغلی م او د اوسه پورې ولاړ یم نو دقه چل دی که نه نو په خبره پوهېږي نو زبیر صاحب تذکرہ سب سے بڑا ویڈیو جوړو کنه امر زبیر صاحب سلیمان سالار دی سلیمان سالار دی د باجوړ واینز سلیمان سالار دی بالکل دا چینل لایک سبسکرایب کړئ یا غوتو یا ویزو یا څنګه ورته علي جمهور خبر ته مانه سیمه وار راوړې السلام علیکم د باجوړ سلیمان سالار یو ډېر ښکلې انټرټینمنټ ویډیوګانې جوړوي د بلاګ له تاسو وزټ وکړئ انشاءالله ویډیوګانې مو ډېر زیات خوښ شي داسې واړه یا انرجېټیک لکه تاسو را مخکې ویل د معاشرې لپاره بسنه زده کوي ما چې ډېر میسج ورکوي هغه تاسو فلم یې سره هم کتلی شئ د الله په امان دا سلیمان سالار د پاره تاسو په خبرې کوي ملګرو کې تاسو کاری کوي رپورټینګ هم کوي هر کار کوي دا چینل لایک سبسکرایب کړئ 500 روپۍ چکر به راکې نو بیا لاس نه ورچې که نه عمران صاحب خو د لاس نه څنګه زه رانیسم داسې ته رانیسه که نه نو اخې ورله در کوم دلته یوه کښتۍ راوله د 50 روپو پیټرول نه سوځي دا خلک خو نه راځي دا کوم کسان مړه نو دې خو هم مه راځئ ګوره ته لاس نه ورچې که نه تا ته مونږ څه ویلي دي د ټکه به لاس ورچې چې زه 400 ته داسې راشي او داسې مخ واړوه نو تا ته ما لاس ور واچوه زه یم اوس به لاس ور واچوه اوس به خلک ګوره تا ته ما ویل ته مې راکاږې زه بیا ځان له راکاږم کیمره کې راځي ټول راځي لږ شاته که خیر دی څه مسله نه دلته نه خو راځي که نه ګوره ما تا پسې وویل که نه لکه هغه شاټ خو اخیستی شوی دی ګورې دا شاټ کټ که دا سکپ شو پرېږه صبر وکړه